چې د وطن په کوم انځور مو سترګې خوږې شي، یا زلزله پرې راشي او یا سیلاب. وویل شو چې ورور دا شان عذاب در روان دی او تاسو دغه ځای نه ځان وباسئ او دغه ځای کې چې کوم خلک دي دغه ځای نه دغه کوي، خلک خبر کړي چې د دې ځای نه وځي. یو کنډواله بدل شوی دی او یو ډېره ستره غمیزه زموږ او تاسو د نورستان په خلکو باندې راغلې ده. واقعا ډېر ورته خفه شو، ډېر جګرخونه شو. دا دنیا ټوله داسې خوځېدله د دې دغه سره دغه کمرې تاسو ګورئ دغه تیږې دا ډبرې چې بیخي د انسان عقل کار نه کوي چې دا ډبرې به د اسمانه راغورځېدلې وي دلته. چې پام مو وکړه د مور دغه چې تاسو وینئ نو په دې ځای ته چې موږ راووتلو دغه ځای کې یو دغه را روانه وه، یو غبار را روان و. هغه تیږه چې تاسو ګورئ دا تیږه داسې ساده تیږه هم نه ده او نه وړه ده، دا د دې په سر کې را روانه وه، یوه دا تیږه وه. خو نر سړی هغه و چې د دې ځای نه خپې سپکې کړې، حتی دې پورې چې چپلاقو ته هم څوک نه دي جوړ شوي. باید خاصه مننه له ښاغلي مشال جمالزي صاحب څخه وکړو که نه چې له هېواد بهر له چین هېواد کې هغلته خپل د تجارت کارونه مخکې وړي او له هغې ځای نه هم د ده سره د خپلو وطنوالو غم دی. فکر نه کوم چې په سلاو نه بلکې په زراو کسان دا کش کړی شي. همدا تیږه دومره ستره تیږه راځي له هغه خوړ څخه، څومره بربادي به وي، څومره لوی عذاب و. دلته څوک چې نه راغلي هغه دا یقین نه کوي چې دلته تر اوسه پورې مخکې د دې نه آبادي شوې ده. یعنې څوک چې راغلي هغه لیدلي نو هغه ته حتما دا یو منزل چې تاسو ګورئ دا په خاورو کې ډوب تللی دی همداسې. کوم کسان وو ته الله پاک بچ نور دلته زموږ د مخ سره ډېر کسان چې هغه هم دلته په سیلاب ډوب کړل. د تاسو چکر ته راتلو او دلته هم ډېر مصرف کوو، په پیسې به مو مصرفولې، چکر به راتلو، ځوانان به راتله. اوس هم زه غواړم چې د غمرازۍ لپاره هم همدغسې ځوانان ډلې ډلې راشي تر څو زموږ او تاسو د هېوادوالو لاسنیوی هم وکړي. دا کومه تیږه چې وه دلته دا غټه تیږه چې معلومېږي ده داسې دا ښاروالي تعمیر به دې منځ داسې مات کړه لکه یو لښته چې راواخلې دا چې به دې منځ ماته کړي داسې راوچو او د دې نه مخکې یو قسم له باد او یو تیږې یو هیبت را روان و. د وطن څوک چې هغه ویښ وجدان لري، ویښ ضمیر لري، د هېواد موږ او تاسو لکه د وجود غوندې دی. د وجود یو غړی دی چې ناروغه وي ته ورسره ټول ناروغه اوسې. نو داسې وی چې 3 کسان ما په خپلو سترګو ویل چې دغه ځای کې د سړک کې و چې ما ما چې ته پام وکړو نو دو بس په سترګو په دې سر من داسې لاسونه کېوستل همداسې د چپو دغه کړل ورک شول دغلته. سلامونه درنو هېوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هېوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. نورستان هغه ولایت چې د طبیعت په نایابه ښکلا پیژندل کیږي. نه پوهیږم له کومه یې پیل کړم چې د وطن په کوم انځور مو سترګې خوږې شي، یا زلزله پرې راشي او یا سیلاب. خو الله جل جلاله په خپلو کارونو ښه پوهېدونکی دی. دا جنتي منظر او دا طبیعت د دومره سترې غمیزې د طاقت نه و. موږ چې په کوم ځای کې شتون لرو دا نورستان دی او د نورستان زړه. دلته به تاسو ګورئ چې هېوادوال اخته دي او د همدې ځمکې لاندې ګڼ شمېر شهیدان لا هم پراته دي او دوی د دې په هڅه کې دي چې هغوی راوکاږي. مخکې چې دا خاوره د ښکلا طبیعت خاوره بلل کېده اوس خونخواره ده. موږ دلته راغلي یو او له دې هېوادوالو سره به غږېږو چې څه تیر شول، څه یې په زړه دي او څه غواړي. هغه هېوادوال چې له هېواده بهر دی او وس توان لري راشئ دلته اولویت ورکئ او کوشش وکئ د همدې هېوادوالو لاسنیوی وکئ. هغه وخت چې تاسو دلته طبیعت ته راتلی ذوقونه مو خړوبول، راشئ اوس له دوی سره همدردي هم وکئ او له دوی سره مرستې مو مه سپموئ. محفوظ کاکړ یم
تاسو اول د دې ویجاړې یو څو شاټونه را سره ننداره کړئ وروسته به له همدې ځای اوسېدونکو سره غږېږو له موږ سره پاتې شئ بیا هم ستړي مه شئ او په خیر راغلاست تاسو به دا ویجاړې وینئ توشکې بالښتونه او د دې ترڅنګ ګډوډ میزونه په اصطلاح باندې دا راسره ننداره کوئ دغلته دا ځوان د همدې ځای اوسېدونکی دی همدلته یې کاروبار درلوده د همدې غمیزې اړوند به ورسره وغږېږو ستړي مه شئ مرسي مننه نوم مبارک دی نوم یحیی دی یحیی جان دا غمیزه کله رامنځته شول دا د 3-4 ورځې کېږي چې دا غمیزه رامنځته شوله او بس زمونږ دغه کاروبارونه او دغه سامان او هر څه د منځه لاړله چیرته وې هغه وخت کې په هغه وخت کې زه دلته د هوټل مخې ته وم نو موږ 2-3 کسان چې موږ ورونه یې دلته نو موږ ته د بره نه زنګ ووهل شو د معدن نه بره معدن دي که نه هغې نه موږ ته زنګ ووهل شو چې ورور دا شانې عذاب در روان دی او تاسو دغه ځای نه ځان وباسئ او دغه ځای کې چې کوم خلک دي دغه ځای نه دغه کوي خلک خبر کې چې د دې ځای نه وځي لرې کوي نو بس موږ بیا زر ووتلو موږ 3 ورونه دلته کار کوو نو هغه به موږ یو ورور یو تر بل تر سوري مو واله دغه ولا خو چې کوم دغه زموږ په اوازونه باندې کوم کسانو وته الله پاک بچ نور دلته زموږ د مخ سره ډیر کسانو چې هغه دلته په سیلاب ډوب کړل هغه ته مو خبر ورنکه کنه وته لوي دلته د شیو چې د زنګ او دغه په منځ کې چې د کنه دلته زموږ د خبرو من ټول یو 2 منټه یا 3 منټه وخت نو په 2-3 منټه کې دلته د ساحه ټوله وټلې وي تاسو به دې په ویډیوګانې کې مې د پارت څخه دا ټوله وټلې وي نو چې موږ کله د سوري وال دغه ټول دکان نه راوته له څوک به مثال یا کتاب چپ سي دا ځکه خلک خو ته خبر نه و چې دلته د سیلاب راځي مخکې دلته سیلاب راغله هوړو کې راغله نو هو دلته د موټر وي د خلکو بس هر څه نو لاړل خلک هر څه ختم شو د په خبرو کې به هیوادوالو یو څه تاسو هیڅ کړی وي د په وینا چې موږ دلته اکثره هیوادوالو ته ویل چې ووځئ خو دوی هغه خپل په اصطلاح باندې کتابچو یا د دې ترڅنګ بټوت اوليات ورکړ په هغه کې ګیر پاتې سول او خپل ژوند یې لاسه ورکړ موږ تاسو ډېر نه غېړي کو په داسې اساسو وختونو کې په کار دا ده که د یو طبي پیښې راته وویل شو او خبر راکول شو نو باید ډایرکټ له هغه ځای څخه ووځو او فورا ووځو نو خدای مکړه بیا به مو همداسې ژوند له لاسه ورکړی وي نو تر هر څه ځان مهمه دی ژوند مهمه دی ښه څومره هیوادوال دلته شهیدان شول نو د سوی دلته دغه 50 نفر یا 50 پردون نفر دلته شهیدان شوي دي او ټول زمونږ د مخ سره شهیدان شو ځکه په دې ټیم چې موږ منډه کړلې لاړو دغه ځای نه دغه ځای طرف ته ووتلو چې ووتل هایته نه چې پام وکړل د ډیر خلک په دکان نه څوک راووت څوک د هوټل نه راووتل چې راووتل نو په دې ټیم کې موږ دغه ځای چې به دوه پام کوو نو دو بس لاړل دغه ورکړل سیلاب چپراله بس ورک شو نو موږ نور به موږ هر سړی به په خپل ځان شو وتښتېدلو موږ چې به دلته راتلو نو هغه خبره چې سیلاب کم شو موږ ایسته لاړو مېلمستون طرف د مقام طرف دې ته وتښتېدلو څوک دې په خپلو سترګو ولیدل چې د خونړي سیلاب یوړل و داسې 2-3 نفر چې ما ویل د نور خو ګډوډ حالاتو به هر سړی په خپل ځان وتښتېدله نو داسې وایي چې 3 کسان ما په خپل سترګو ویل چې دغه ځای کې د سړک کې و چې ما دغه ما چې ته پام وکړو نو دو بس په سترګو به د سر مندسې لاسونه کې وسل همداسې د چپو دغه کړل ورک شو دغلته نو په هغې نه بیا داسې وایي چې یو کس چې بیا د هغه کس ما په 2 دکان کې راووته ما چې کوم هوټل دکان دې ساحه کې راووته نور د دکان څنګ ته دې ساحه کې راووتله او نور داسې وایي چې 3 کسان اوس ورک دي دغه خونړي سیلاب څومره دوام وکړ څومره وخت و یاره دا به داسې دوام به داسې وایي چې زیات نیم ساعت به دوام و نیم ساعت خو بیا لږ اوبه روان خو ما هغه دغه چې دلته نیم ساعت 20 منټه به دوام خو ما د تندر سیلاب ما هغه ولې دغه وی بس زین رات سي دغه تباک مونږ دی مرستې فورا راورسېدې که نه وخت یې ونیوه مرستې فورا ځینې راورسې او ځینې اوس هم په لاره دي را روانې دي که نه نو اوس هم موسسې ورسره الله جل جلاله کې را روان دي مرستې پرېمانه را روانې دي نو اوس دغه دی نو ډېر ښه دلته تاسو څه له لاسه ورکړل دلته چې زمونږ څه ونو موږ صرف خپل سرونه ویستله نور هر څه موږ د لاسه ورله نو تاسو په خپل سترګو مې ویله هر څه
نو وی به من چې دغه سامان اوس موږ هر څه د لاسه موږ اوس بل نور هېڅ دغه نشته دی او همدا د شکر ځای دی چې خپل سرونه مو بچ خپل کړل سرونه مو بچ کړي په دې من خوشحاله یم ډېر ښه دی تاسو مرستې در ورسېدې تر اوسه تر اوسه موږ ته زموږ یو دوه نومونه لیکل چې یو دوکان یو هوټل نو بس یو 40,000 روپۍ دوکان او 40,000 روپۍ د هوټل خو دا زموږ دپاره دا کافي نه دي ځکه زموږ دلته ډېر غټ کاروبارونه تاسو راغلی یاستئ تاسو به یې لیدلي کو نه شئ نو په ویډیوګانو کې دی کې مثال تاسو وګورئ موږ دغه پېښ شولي نو دا زموږ دپاره کافي نه ځکه زموږ د غټ کاروبار دلته اکثره سیلانیان ډېر زیات تاسو ته پته وي سیلانیان ناتلل نو بس دلته هر شي سهولت چې د څه شي سهولت موږ دلته دغه کړی و جوړ کړی و دغه د نورستان د دې خونړي سیلاب اړوند چې دي وویل مخکې کلونو کې هم راغلی و که یوازې دا وار یو 15 کاله مخکې راغلی و په هغې وخت کې راغلی خو هغې وخت کې دلته داسې ذهن یې نه و رسولی ډېر هېڅ شی نه و رسولی ذهن لږ د ښاروالۍ دغه ته یې صرف لږ ذهن رسولی او نور هغه په ما دغه دا مارکېټونه شی نه و رانکلی نو اوس چې راغلی اوس خپله تاسو په خپلو سترګو هر څه ویل مارکېټونه او هر څه هره بلا و هر څه یې ورانکړلو هېڅ شی نشته ساحه تاسو خپله یې نه چې خوړلی بس هماغه خوړلی ټولو اوس چې کومک در سره وسي او پیسې درته لاس ته راشي بیرته په همدغې خوړ مخامخ دلته هوټل جوړوئ که نه دا ځای به بدلوئ دا ځای به بدلوو ځکه تاسو خپل دا د خوړ مین شو پوه شولې د خوړ مین شو نو خوړ خپل دغه مخکې به خلکو دلته ویل چې دلته د تاریخي سیلابونه راځي د دې ځای خلکو نو موږ نه منله ځکه موږ په خپلو سترګو نه و لیدلې نو موږ اوس په خپلو سترګو ویلې نو دا خبره دا به موږ بچو ته وکړو نو مسعوده موږ دا په موږ جانب موږ دا چې دې ساحه کې باید آبادي ونه شي ډېره مننه خیر لیدونکو ته څه وایه لیدونکو ته دا وایم چې زموږ حال تاسو هر څه په خپله وینئ چې موږ سره کومک وکړي زموږ هر څه کو مالو کو پیسې وي کو مالو کار زموږ هر څه لاړل زموږ صرف خپل سرونه ویستلو نو لیدونکو زموږ دغه چې موږ سره خپل نقدي کومک وکړي چې موږ بل ځای کې یو کاروبار دا وکړو ځکه زموږ بل هېڅ شی نشته دی نو موږ سره څه چې په جیب کې دا خبره 100 روپۍ لا پاتې شوي نور په هر څه موږ په دغه کې په دهل کې پر څو هر څه لاړل ختم شو همدغه لیدونکو زموږ دغه دی چې موږ سره کومک وکړي مننه خیر اوسئ ژوندی اوسئ هیوادوالو له دې ورور دوه خبرې ډېرې زیاتې مهمې وې یوه دا چې وایي دلته مساوي اوسېدونکو ته وویل چې وځئ سیلاب راځي ځینو سستي کوله او هغو ژوند له لاسه ورکړ چا چې تادي وکړل هغوی بچ شول او بل د دې تر څنګ زموږ تاسې یو غټه ستونزه دا ده چې د خوړونو مخامخ هوټلونه جوړوي یا دوکانونه دا څومره لویه تېروتنه ده د همدې ځوان چې خپله عملا ولیده اوس وایي چې خپلو لمسیانو ته به دا پیغام ورکوم او دا به ورته وایم چې دا ځای مه انتخابوئ چې هغه سیلاب یا خوړونو ته مخامخ وي نو له تاسو هم هیله ده چې له داسې ځایونو ډډه وکړئ کوم چې له خطره ډک وي موږ مخکې ځو او دا نندارې را سره تاسو تعقیب کړئ زموږ سره پاتې شئ بیا هم ستړي مه شئ او ښه راغلاست له ټولمنلي او وطنپاله شخصیت استاد جاوید مومند صاحب سره ولاړ یو د سره به خبرې اترې ولرو استاد ستړي مه شئ په خیر راغلاست نه خوشحاله اوسئ لومړی خو له تاسو نه ډېره مننه کوم چې تاسو هم راغلي یاستئ نورستان ته او زموږ او تاسو د هیوادوالو پوښتنې ته راغلي یاستئ غمرازۍ ته راغلي یاستئ له تاسو مننه او له موږ ته هم چې وخت راکړه ډېره مننه کوو خدای دې خوشحاله لري ډېره مننه استاد هغه نورستان چې مخکې به خلک ورته د طبیعت نندارې ته راتلل خو نن برعکس خلک د همدردۍ او همکارۍ لپاره راځي څه احساس لري استاد ښه لومړی خو زه هم 2 کاله مخکې راغلی ولم ماشاءالله ډېر ښایسته نورستان لکه د سویزرلند غوندې په شان و ولې بدبختانه چې اوس راغلم یو کنډواله بدل شوی دی او یو ډېره ستره غمیزه زموږ او تاسو د نورستان په خلکو باندې راغلی ده واقعا ډېر ورته خفه شو ډېر جګرخونه شو مونږ هم راغلي یاستو د دوی د غمرازۍ لپاره الله پاک دې مونږ او تاسو باقي له غمه وساتي الله پاک دې شهیدانو ته د دوی شهادت قبول کړي او کورنۍ ته یې مونږ هم د زړه صبر غواړو واقعا ډېره ستره غمیزه وحشتناکه غمیزه وه چې په دوی باندې راغلې ده ډېره مننه استاد مخکې چې د طبیعت نندارې دپاره راتلې او دا ځل د همکارۍ لپاره طبعا احساس په توپیر لري د کې هېڅ شک نشته ځکه هغه وخت راغلي وو د وطن ښکلا مو لیدله خو نن بدبختانه د نورستان خلکو
جسدونه ګورو ویجاړۍ ګورو خرابۍ ګورو نو دې کې طبیعي ده چې سړی ورته خفه شي جګرخونه شي نو زه خو په هیوادوالو غږ کوم چې کله موږ او تاسو چکر ته راتلو او دلته هم ډېر مصرف کوو په پیسې به مو مصرفولې چکر به راتلو ځوانان به راتله اوس هم زه غواړم چې د غمرازۍ لپاره هم همدغسې ځوانان ډلې راشي تر څو زموږ او تاسو د هیوادوالو لاسنیوی هم وکړي او دوی سره غمرازي هم وکړي. ډېره مننه استاد. دغه طبیعت چې مخکې به یې په اصطلاح باندې په خپل ښکلا باندې غرور کوه اوس ډېر خاموشه دی غلی دی او په همدې سینه کې ګڼ شمېر ځوانان لا هم همدلته دفن دي. هغه د ساحل صاحب بیت را په یاد شي یا را په زړه شي چې څه رشته خو بوی د وطن سره ساحله کور دی پکې نه صحیح خو ګور پکې پیدا کړه همداسې ده بالکل. واقعیت د وطن یو څه باید ووایم چې د وطن څوک چې هغه ویښ وجدان لري ویښ ضمیر لري د هیواد موږ او تاسو لکه د وجود غوندې دی د وجود یو غړی دی چې ناروغه وي ته ورسره ټول ناروغه اوسې د هیواد هم همداسې ده کله چې غمیزه راځي دغسې موږ او تاسو غمیزې ګورو داسې وحشتناکې طبیعي پیښې ګورو نو داسې یو لکه چې د وجود یو غړی مو له لاسه ورکړی وي ناروغه اوسو نو دا احساس باید له ټولو سره وي همدردي باید له ټولو سره وي هر یو باید هر افغان باید دا احساس وکړي داسې احساس وکړي لکه موږ د کورنۍ غړی چې له لاسه ورکړي لکه زموږ کور چې ویجاړ شوی نو دا باید هر افغان سره وي چې الحمدلله زه په دې باوري یم چې افغانانو سره دا احساس شته. استاد کوم نورستان چې 10 یا 15 شپې مخکې و څه فکر کوئ په آینده کې به تر هغې ښکلی شي؟ زما نظر خو دا ده چې زموږ افغانانو سره اوس دا احساس شته الحمدلله زموږ ملي سوداګر شته دي خیریه بنسټونه شته او همداسې د اسلامي امارت کوم انګیزه چې ګورو د دوی سره دا ټول چې وګورو انشاءالله نورستان به وروسته له دې بیرته به هغه خپل ښکلا خپله کړي او له دې نه به هم ښایسته سي لکه څنګه چې موږ ولیده دغه سړک چې جوړ شوی ده دا د نورستان ښکلا یې لا ډېره کړې ده او انشاءالله دا دغه ویجاړي او دا کنډوالي چې ګورو دا به بیرته په ښکلا بدلیږي زه په دې مطمئنه یم انشاءالله. استاد واقعا زموږ دغه د نویو ځوانانو هغه په ذهنونو کې وطنۍ مینه وطنۍ احساس شته خو ډېری به داسې دي چې یوازې په طبیعت پورې خپل شوق تړلی وي یا ذوق تړلی و خپله مینه یې تړلې وه طبیعت ته به راتلل خو اوس همکاري او هغه همشریکي نه ښایي ډېر ما داسې لیدلي هغو ته به څه وایي استاد؟ ګوره زما پیغام خو همدا ده ما لکه څنګه چې مخکې ویلې موږ او تاسو سره باید د وطن احساس وي موږ او تاسو سره باید هغه ویښ وجدان شتون ولري چې د وطن ته څنګه باید خدمت وکړو ځکه دا ځوانان دي د دې افغانستان وګورو تقریبا اکثریت ځوانه ټولنه ده ځوانه بشري نیرو لرو دا ځوانان دي چې دا د هیواد او د هیوادوالو امیدونه ورته دي دا سمه ده هر انسان له طبیعت څخه خوند اخلي هر انسان دا غواړي چې له طبیعت څخه خوند واخلي خو کله چې زموږ په هیوادوالو باندې یو غمیزه راځي کله چې زموږ هیوادوالو په ستونزه کې وي باید لکه څنګه چې همداسې موږ او تاسو راځو طبیعت نه خوند اخلو ټول باید سره لاس یو کړو همداسې ډلې ځوانان باید راسو د دوی غمرازۍ ته راسو غمشریکي ته راسو حداقل هغه کوم څه چې موږ تر وسې کېږي له دوی سره کومک او همکاري وکړو دا زموږ او تاسو هم دیني او هم وجداني او هم انساني او اخلاقي وظیفه او مسؤلیت ده چې دا کار باید وکړو. ډېره مننه استاد محترم په وروستیو کې هغه پوښتنه چې ما نه وي کړې او ستاسو په زړه پاتې وي لیدونکو ته یې ووایاست استاد؟ بالکل لومړی خو ډېره مننه کوو هغه څه چې پوښتنې وي هغه تاسو وکړلې ولې بیا هم زما پیغام همدا ده چې ملي سوداګر خیریه بنسټونه نړیوالو بنسټونو باندې غږ کوم چې دا یو وخت ده تاسو ګورئ عملاً په انځورونو کې زموږ او تاسو نورستاني هیوادوال ډېر متضرره شوي دي راځئ دغه وخت ده لاس یو بل ته ورکړو تر څو دغه کوم پیښه چې رامنځته شوې ده له دوی سره لاس یو کړو او بالاخره د نورستان چې کوم ښکلی نورستان و یو هفته مخکې له هغه نه یې لا ښکلی کړو. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. له تاسو مننه هیوادوالو مور نورستان یوازې مه پرېږدئ او همکاري ورسره وکړئ هغه د صابر صاحب په دې بیت به یې را تمامه کړمه چې موږ د ځان نه یو په ځان نه یو صابره موږ دې وسوځو خو لارې دې رڼا شي. ډېره مننه. صحیح چلو ښه هیوادوالو تاسو زموږ د ویډیو لیدونکي یاستئ او ویډیو را سره تعقیبوئ
د همدغه ځای اوسیدونکی چې د سپوږمۍ هوټل فکر کوم مسؤل و نو هغه هم تقریبا ویجاړ شوی دی او له منځه تللی دی خو خوشبختانه به ووایم چې دوی ځاني زیان نه لري بلکې مالی زیانونه ډېر لري له دوی سره به خبرې ولرو سلامونه ستړي مه شئ وعلیکم سلام ستړي مه شئ وروره په خیر راغلی هر کله راشئ ډېره مننه نوم مبارک مو نوم مبارک مې ذاکر الله دی او دغه د سپوږمۍ رستورانټ او ترڅنګ یې سپوږمۍ سپر سټور مسؤل یم ذاکر الله ذاکر الله کیسه راته وکړئ څنګه پیښه وه دا چیرته وې همغه وخت بس وروره همدلته و داخل د هوټل کې و همغه ورځ باندې نو په دغه ورځ باندې خو بارانونه ډېر زیات و نو زه چې راووتلم د هوټل نه بهر خلکو ډېره غوغا جوړه کړې وه تښتېدل او منډې وې یو بد حالات و نو په ده کې ما مې د دې کشر ورور تپوس وکړو چې څه خبره ده خلک څنګه منډې وهي څه خبره ده څنګه چل دی څنګه نه دی نو هغه راته وویل چې سیلاب راغلی نو چې ومې کتل بس خلکو مې ویل چې سیلاب راغی بس په دې کې زما ورور لګیا و د دوکان کتابچې او دا کمې نغدې روپۍ چې وې کوشش یې کوه چې دا دغه کې لاس ته راوړي او له ځانه سره یې وباسي نو په ده کې په ما آواز وکړو چې د روپو او د دغه نه تېر شه د کتابچو او د اسنادونو نه تېر شه خپلې پښې وباسه ووځئ د ځای نه چې سیلاب راونه رسېږي دا دنیا ټوله داسې خوځېدله د دې دغه سره دغه کمرې تاسو ګورئ دغه تیږې دا ډبرې چې بیخي د انسان عقل کار نه کوي چې دا ډبرې به د اسمانه راغورځېدلې وي دلته داسې سیندونه او داسې دغه چې په یو سلچنده سیندونه پرې ورواچوي په دې ډبرو او په دې تیږو باندې نو دا د انسان عقل کار نه کوي چې دغه ډبرې به د کوم ځای نه راغلي دا هوټل تر کوم ځای و دغه هوټل خو تر همدغه ځای و هغه سره نه و تر دغه ځای پورې و دا تیږه چې کوم ده دا کومه چې تیږه ده دا سیلاب راوړې ده دغه تعمیر چې معلومیږي د دې تعمیر او د دغه تعمیر ترمنځ دلته د برېښنا ریاست و دلته تقریبا 10 متره ساحه وه د دې په منځ کې یو سړک تللی و نو دې 10 متره ساحه کې دا تعمیر چې دی د تیږې راوړی و دغه تیږه چې ښکاري دغه تیږه چې ښکاري دې تیږې دا تعمیر روغ راوړی د لاندې یخنۍ وهلی دی دې زموږ د هوټل د تعمیر ته لګولی دی نو الله پاک غټ رحم کړی دغه شاته د تیږې چې دا زموږ تعمیر او دا زموږ هوټل دا ودانۍ لږه روغه پاتې ده ویجاړه شوې نه ده نو په دغه وخت کې چې موږ راووتلو دلته نو دا ټوله دنیا داسې خوځېدله دا بازار او دا دغه نو دلته ما سره خپله موټر ولاړو ما هڅه وکړه موټر مې سټارټ کو یو مې را سره کوچنی زوی و یو مې ورور و نو په دغه وخت کې ما سره کوم کشر ورور چې مې و وړوکی هغه له ما نه نادرکه شه په دې ځای کې شاوخوا چې مې پام کړو ورور مې نه و نو ما ویل چې دننه به دوکان کې به چېرته به خو زه یو د بل نه موږ نه و خبر همداسې موټر مې ویسته نور وروڼه مې و نور تره زامن مې و چار چاپېره دغه بازاریان ګاونډیان مې و نو ما چې شاته پام کوو ډېر زیات مخلوق زما تر شا را روان و خو د دې صحنې نه اخرنی کس زه ومه چې زم نیم چپو غاړه ته کړی یم د اوبو چپو او د دغه او نیم بس الله پاک خاص رحم وکړو چې د صحنې نه ځان وباسو او ولاړ شو نو دغه پل چې ښکاري دی پل د منځ ته چې زه ورسېدلم دلته د ښاروالۍ دغه تعمیر و د ښاروالۍ تعمیر دا کومه تیږه چې وه دلته دا غټه تیږه چې معلومېږي ده داسې دا ښاروالۍ تعمیر به دې منځ داسې مات کړه لکه یو لښته چې راواخلي دا چې په دې منځ ماته کړي داسې راوچو او د دې نه مخکې یو قسم له باد او یو تیږې یو هیبت را روان و نو دلته موږ څنګه چې د فله نه واوښتل ما دلته موږ د تیږې راورسېدلې تیږې او دا زموږ د موټر د پمپر یې مو و د تیږو نو بس خو چې په ما هغه طرف باندې الله پاک وویستلو او لاړلو چې ګورو دکې بس ستا بل ورور ته مې زنګ ووهه ورور ته مې وینا وکړله چې څنګه چل دی د حذیفه په نامه زما یو ورور چې حذیفه څه شه هغه وویله چې حذیفه خو له موږ سره نشته دی هغه هم همداسې چغې کړلې نو بیا موږ هم ځان نه یو پوه شوی نو تقریبا 2 ساعته وروسته موږ دغه ورور هم الله پاک بېرته ژوندی په لاس راکړه او پیدا شو خو څه حادثه ډېره یو دردناک او یو له هیبته ډکه حادثه وه خو په دې باندې د الله تعالی نه ډېر زیات شکرګزار یو چې دا کم کاروبار او سرمایه وه دا په خپل لاس ګټلې وه او خپل ښه همت مې ایسته و ډېر یو ښایسته روزمره ژوند هم روان و او ډېر پرې خوشحاله و د الله تعالی نه ډېر زیات شکرګزار و خو اوس په دې باندې ډېر زیات شکر وباسم له الله نه چې دغه کاروبار دا هر څه موږ په خپل لاس ګټلي وو شکر چې زموږ سرونو ته خیرات دی شکر چې په دې ورور مې روغ دی نو مننه دغه ساعت باندې ډېر شکر وباسم ډېره مننه موږ مخکې ځو له موږ سره پاتې شي
ستړي مشه هیوادوالو دلته دغه ځایي اوسیدونکو سره ولاړ یم کوم هغه د سیلاب هغه غمیزه په خپلو سترګو لیدلې ده او ټول یې ننداره کړی دی سلامونه ستړي مشه وعلیکم السلام په خیر راغلی ستړي مشئ تاسو په خیر راغلی ډېره مننه آی صاحب په لومړیو کې ځان معرفي کړئ نوم مې حاجي عرب ګل دی د کونړ ولایت د پیشدري اوسیدونکی ما دلته مې ساختماني شرکت لره او دغه چې دا تاسو ګورئ دا کنده چې دا د ښاروالۍ په مارکیټ کې مې دغه دفتر او د ساختماني کارونه هم کول ماشینونه هم لرل ډېره مننه حاجي صاحب دا کیسه راته وکړه چې کله سیلاب راته دلته دې په اصطلاح باندې دفتر و او هغه د ښاروالۍ مارکیټ ټول منځ تللی دی دا ټوله کیسه راته وکړه چېرته لاړئ څنګه مو وکړل دا خو مونځ مو کړو ډوډۍ مو خوړه غالبا یا به لس باندې درې وي یا به څه کم درې بجې وي چېته ناستو او ناڅاپه دا د باران څاڅکي لږ تیز شولو او یو هوا راغله یو غرار را روانو تا ویله لکه زلزله چې ده چې پام مو که د مور دغه چې تاسو وینئ نو په دې ځای ته چې موږ راووتلو دغه ځای کې یو دغه را روانه وه یو غبار را روان و هغه تیږه چې تاسو ګورئ دا تیږه داسې ساده تیږه هم نه ده او نه وړه ده دا د دې په سر کې را روانه وه یوه دا تیږه وه خو نر سړی هغه و چې د دې ځای نه خپې سپکې کړې حتی دې پورې چې چپلاقو ته هم څوک نه دي جوړ شوي موږ د دغه پلونه چې پورې وتو دې غره ته بیا نور تشې هوا ورتولو او یو بیا د قیمت ورځ شوله نو هغه څوک چې د چا پکې پوره قسمت راغلی و هغه پکې د منځه لاړل او نور چې چا قسمت نه و هغه الله پاک پور ایستله او درته وایستی چې تاسو به د کورنۍ کوم غړی لاسه نه وي ورکړی نه شکر الحمدلله موږ روغ جوړ وتلو خو دوستان هم ډېر د لاسه ورکړو عجب خان په نوم باندې دلته هوټلي و جسد یې موږ په سکواټر خپله راویسته ښاروال صاحب محترم دلته د دغه ځای نه راغلی و دلته یې خپله په جسد موږ په خپل سکواټر راویسته حارث صاحب یوسف نومېږي دا هوټل یې اخري کې قرارداد کړی د دې جسد موږ په خپل لاس راویسته او نورو ماشینونه لګیو دغه زموږ د دې مارکیټ عمومي منشي و په دې ساحه کې د کرایګانې بیا ټولولې زموږ ستونزې بیا حلولې نو بس قیمت و هغه خلک چې وایي چې شین اسمان تندر و هماغه دا و چې راغی او تیر شو تاسو چې دلته مارکیټ کې وئ چا خبر در نه کړ چې سیلاب راځي نه دا داسې یو حرامه وه لکه د برېښنا پړق چې کېږي دا داسې یو سیلاب نه و چې ته ګورې چې دا را روان دی او دا ډېرېږي نه دا داسې یو تړق و پړق خبره وه چې دغه ساحه کې چې دا وریځ ښکاري دا د تندر ولیده او د تندر سره سم اوبه کمې وي او هوا او دا پرېشل د دې ګټو د حد نه وتی ډېر زیات و نو دې ته څوک نه دي جوړ شي چې یاره زه انتظار وکړم چې دا اوبه به ډېرېږي او زه به ځمه زمونږ دا کالي دا څومره ته نوي را برابر کړل هغه هر څه چې دلته پاتې و هغه د خاورو سره خاورو شو دغه ځای کې زمونږ دغه دفتر و څومره هیوادوال دلته شهیدان شول یاره غالبا د شمار خو نه دی معلوم خو تقریبا 10 او د 15 په اندازه داسې شهیدان اوس هم دلته شته دی چې دغه ځای ته هم لاسرسي نه ده کړې دلته یو ننبایي و د قندوز ولایت و بیچاره ژوندی ژان ورک دی نو لا تر اوسه راوتی نه دی خو دلته به چېرته پروت وي نو عملا کار روان دی نو د الله خپله فیصله ده چې چا قسمت راغلی ځینې مړي هوا وړي د عمومي سیند ته هغه بیا په واماو کې راونیو ځینې په چاتراس کې را پیدا شولو ټلیفونونه کوي چې پلانې رقم جسد دی نو دغسې یو حالات سره مخامخ یې دقیق شمېره نه ده معلومه تر اوسه پورې دقیق شمېره نه ده معلومه دغه د ښاروالۍ مارکیټ او د دې ترڅنګ دوکانونه دې خوړ ته مخامخ ول دا نه دا ساحه چې وه دا د ښاروالۍ دوکانونه و د دغې زما اتاق چې و دا یې اخري و د دې ځای نه نیولې تر دې ځای پورې د دې یو مارکیټ مخه هاخوا ته وه د دې یو مارکیټ مخه دې خوا ته وه د ښاروالۍ چې وه د دې مخه داسې وه د ملي پارک چې ورته ویل دغه ساحه د پارک ساحه وه نو دا داسې دغه نه و چې قسمت خبره نو داسې حادثه او د داسې سیلابه سره کله دا حالات نه و مخامخ شوي چې دا کم چې تیر شو او کله داسې نه و راغلی دلته خو د ښاروالۍ او د ښاروالۍ د دوکانو په نوم هیڅ هم څه نه دي پاتې هیڅ هم نه دي پاتې دغه یو هغه د مارکیټ و هغه چې تاسې ګورئ دا بر مارکیټ و دا د ښاروالۍ دا تقریبا دلته 3 پاخه مارکیټونه او دغه چې تاسې ګورئ دا خامه دوکانونه و د دې نه بیخي اثرات نشته دی تاسې خپله یې نه نو دلته څوک چې نه راغلي هغه دا یقین نه کوي چې دلته تر اوسه پورې مخکې د دې نه آبادي شوې ده یعنې څوک چې راغلي هغه لیدلي نو هغه ته حتما دا یو منزل چې تاسې ګورئ دا په خاورو کې ډوب تللی دی همداسې دا یو منزل دا موږ چې ګورو دا دویم منزل منې موږ کار کوو دا یو منزل د منځه بیخي لاندې غرق شوی دی تللی دی زه چې خپله دلته راغلم داسې احساس مې کوه زه مخکې له دې نورستان ته نه وم راغلی فکر مې کوه چې دلته هېڅ هم شتون نه لري یوازې دا هوټل او تر څنګ یې هلته لږ هوټل ویجاړ شوی مال دا دوه یې ویجاړ کړي دي
خو اوس چې دغه ځایي اوسېدونکو دا خبرې وکړې بیخي راته جالبه وه. تصویرانو کې چې تاسو وګورئ یا څوک راغلی هغې زړه ته کوزوي مګر په دې حالات کې چې څوک راشي هغه فکر نه کوي چې دلته چېرته آبادي وه او که نه وه. دا ډېر ښایسته مارکیټونه و ډېر ښایسته بازار و. حتی دا کوز مرکزي بازار چې دی دلته به څوک نه و که سیلاني به و که څوک به و چا به ډوډۍ خوړله په دې هوټلونو کې ډېر ښایسته ښایسته خوراکونه تیارېدله ټول دلته راتله. هغه بازار بیخي سقوط و. دلته چې په ښاروالۍ او ترڅنګ په دوکانو کې کوم کسان ول ډېری شهیدان سو که ځانونه یې وکاږه؟ نه دا زیات شهیدان دي. 3 کسان اوس هم ورک دي موږ یې دغه ځای کې لټوو خو لا تر اوسه پیدا شوي نه دي. خپله ښاروال صاحب بیچاره و بل د نوم خو یې نه راځي د شینواري په نوم باندې عوایدو مدیر و هغه بیچاره هم د دغه ځای نه راویسته. نو دغه تقریبا د ښاروالۍ پرسونل موږ 2 کسه پیدا کړي دي او 3 یا 4 اوس هم ورک دي. دا موجوده و یا 3-4 کسان که تاسو په ویډیو کې نه چې هغه دروازه کې منډه اخیستې ده هغه بیا الله پاک بچ کړي په همدغه ځای یې لنډ تاو شوي. او دا سیلاب تر کومه لاړه تر سره کې ځان ورسوه که همدلته مات شو؟ دا سیلاب ته نه هغه ماشین چې ولاړ دی د ماشین ونې سره د دې چپه لګېدله دا چې کله ډب که بیا په دې عمومي بازار باندې ورغې داسې یو څه اوبه هغسې لاړې یو څه په سیند روانې وې خو چپه یې نه هغه بوټی چې ګوري دغه سکواډر په سر باندې دغه بوټي سره چپه لګېدلې وه. کته ښار یې ویجاړ کړ که یوازې همدا ځای؟ نه کته دومره نه دی ویجاړ کړی کته اوبه ورغلي دي خو داسې نه دی دوکان یې نه دی ارتولی یا دوکان یې د بیخ نه دی ایستلی خو تخریب یې رسولی د دې په اندازه هغه ډېر کم دی. کومکونه درته راغلل درته ورسېدل؟ کومکونه د افغانستان خلک ډېر غیرتي تجاران دي که مشران دي سوداګر دي ټولو سره د الله اجر ورکړي ټول را روان دي. کومکونه چې سترګې پې پټې نه کړو ډېر زیات راځي. ما ته خو شخصا زه خدای که تر اوسه پورې روپۍ میلاو شي خو زه یې نه ډېرو خلکو ته میلاو شولې هغې ته چې میلاو شو لکه موږ ته چې میلاو شي. د دې میک د لارې مې ټولو مشرانو ته د الله د رضا دپاره د جمعې د ورځې په خاطر باندې دا مې ارزو ده چې لږ نظارت وکړي چې باید د غریب حق بل ته ورنکړل شي او دا کومکونه چې څه راځي دا باید په ځای ولګېږي او حق حقدار ته ورسېږي. دغه مې د ټولو مشرانو نه ډېره جدي او د سوال په شکل یې ارزو ده. ډېره مننه ژوندی اوسې په وروستیو کې پیغام ورکړه. تاسو نه هم ډېره زیاته مننه ډېر زیات تکلیف هم ویست ستاسو د کور آبادي په خیر راغلی ستئ او هر څومره انشي دي چې اوس ته د دروغو صد کوو چې یا موږ سره میلمانه شئ نو ډېرې میرې هم د منځه تللي دي او الله هم بیا راوله الله هم بیا راوله په خیر راشي. ډېره مننه. بیا هم لیدونکو ستړي مشئ. ارمان صاحب را سره دی. ارمان صاحب ستړي مشئ. خوشحاله سرلوړی اوسم. ښه یې؟ الحمدلله تر اوسه ښه یم. نورستان ته راغلی؟ والا د دغه غمیزې په خاطر باندې و د یو ملګري لخوا چې د لینکشن شرکت نړیوال تجارتي شرکت رئیس دی ښاغلی مشال جلالزی صاحب لخوا موږ ته څه ګروپونه چې په دغه سیمه باندې یوه توره تیاره راخوره ده او د شپې لخوا د دغې برقونه هم له بینه تللي دي نو د هغې په خاطر باندې د په نړیوال سټنډرډ برابر یو 100 دانې ګروپونه موږ ته ولېږل چې د ښاغلي شفیق جوهر په مرسته باندې تر ما پورې راورسېدل او ستاسو په ګډه همکارۍ باندې مو هغه له ننګرهار څخه تر دغې سیمې پورې راورسول او دلته به اوس هغه کسان چې ورته ضرورت لري او د دوی ورته ضرورت دی او د دغې تاریکیو ته پاتې شوي دي تر څو د هغې لپاره د روښنایي سبب شي. ښه ډېره مننه. غټ کار مو کړی ارمان صاحب چې دلته د تاریکۍ په رڼا بدلوئ په مصنوعي رڼا باندې کور مو آباد. د مننې وړ نه ده. موږ باید خاصه مننه له ښاغلي مشال جمالزي صاحب څخه وکړو که نه چې له هېواده بهر له چین هېواد کې هغلته خپل د تجارت کارونه مخکې وړي او له هغې ځای نه هم د ده سره د خپلو وطنوالو غم دی او دا د ده حق و چې یوازې موږ دغه ورته انتقال کړو او دغلته یې هغه اړوند کسانو ته چې ورته ضرورت لري تر هغې پورې ورسوو. مننه ارمان. خوشحاله سرلوړي اوسئ. کور آباد. له جلالزي صاحب څخه هم په مننې چې همکاري یې کړې ده. راځئ له موږ سره ویډیو تعقیب کړئ. موږ به ورشو دغه د برقونو یو څو شاټونه به تاسو را سره ننداره کړئ او بیا به یې دلته ځایي میشتو اوسېدونکو ته توضیح کړو له خیره سره. تاسو دا په ویډیو کې را سره وینئ دغه برقونه دي. فکر کوم سولري برقونه دي د سولر څخه چاچېږي او رڼا هم ډېره عالي ده او ډېره تیزه رڼا هم کوي. یاد ګروپونه چې دي د سولر څخه د ورځې چارج اخلي او د شپې هم بیا تر سهاره پورې لګېږي. او انشاءالله
ډېره مننه راځئ په ویډیو کې راسره ننداره کړئ په شاټونو کې ویډیو وکړه لري 22 ګروپ دي نور په بازار کې تاسو مخکې قبضه شو صحیح ده او دغه ځای کې موږ واسطه چې کوم ځای کې مستحق کسان دي دا غي اضافه ټول شي ډېره مننه هیوادوالو چې زموږ سره مو خپرونه تر وروستۍ ننداره کړه تاسو دغه خونړي سیلاب ته ګورئ دومره ستره تیږه تاسو دا راسره ننداره کړئ فکر وکړئ فکر نه کوم چې په سلاو نه بلکې په زراو کسان دا کش کړی شي همدا تیږه دومره ستره تیږه راځي له هغه خوړ څخه څومره بربادي به وي څومره لوی عذاب په دې خاوره څومره لوی قیامت تیر شوی دی نو موږ تاسو ته پکار ده چې د همدې ځای له اوسیدونکو سره همکاري وکړو هغه نورستان چې میاشت مخکې یا شل شپې مخکې و هغه نورستان بیرته نورستان کړو او له هغې ښکلی کړو ډېره مننه چې له موږ سره مو ویډیو تر وروستیو تعقیب کړه محفوظ کاکړ او په کیمره کې راسره مخلص صاحب ته اجازت ورکړئ الله جل جلاله مو مال او ملګری شه ښې چارې سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې